السلام علیکم. په لندن کې مو د بي بي سي پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت د خبرونې ته هرکلی کوو. د خبرونه کې قطر کې د افغان سولې او له جګړې د وتلو پر لارو چارو خبرې او سلا مشورې د هڅې څنګه بریالی کیدی شي، او په سوریه کې د جګړې تاو د روسیې بمباریو د حکومتي ځواکونو د توان پاله درنه کړې. بي بي سي له روسي ځواکونو سره د مخالفانو له ولکې وتلي ښارګوټي ته ورغلې، او د سوریه او عراق تاوتریخوالي د اروپا ډېر ځوانان هم اورپکۍ ته ورکاږلي. د میندو یې څه حال دی؟ خپرونه کې له 2 میندو سره خواله کوو، او خپرونه کې پر دې سربیره د ښکرو غوڅول، د ښکاریانو له شره د راینوګانو ژغورلو تونده تګلاره، یو روزونکی د خپلې ناندریزې حل لارې په اړه غږیږي، او د برېټانیا شاهي ماڼۍ ننداره څنګه پر درې بعدیزه ټکنالوژۍ کې دا او نور د دې اونۍ ټکنالوژۍ تازه خبرونو کلیک کې راسره وکتلی شئ. جوړ تازه د نن نړۍ دا وخت د خپرونه کې ستاسې نظرونه، لنډ خبرونه او نورې ډېرې په زړه پورې کیسې درته لرو. نو هیله ده د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ. د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو افغان حکومت، افغان ولسي جرګې او مدني ټولنو فعالانو د استازو یوه 2 ورځنۍ غونډه پیل شوې چې په افغانستان کې به د جګړې پای ته رسولو پر لارو چارو پکې بحث او سلا مشورې کیږي. دا غونډه د پګواش په نامه یوه نړیوال بنسټ په منځګړتوب کې چې له شخړو او جګړو د وتلو او حل لارو راکتلو لپاره مخورې څیرې او پوهان سره غونډوي. د افغان سولې عالي شورا چارسمبالی مشر عبدالحکیم مجاهد وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو سمولو او باور جوړولو کې د چین او امریکا ونډه بې اغیزې نه ده. د بي بي سي سید عبدالله نظامي له نوموړي سره خبرو کې لومړی پوښتلي چې په قطر کې د افغان دولت د استازو او طالب مشرانو ترمنځ لیدو ته پر څه ډول غبرګون لري. هم د غونډو د متن معلومات بهر ته نه دي څرګند شوي او نه مناسبه ده چې څرګند شي، ولې زموږ ګډنوال چې په هغو کې دي هغوی ډېر زیات ورته امیدواره دي، هیلهمند دي چې د دې په نتیجه کې به د یو مشترک تعاون او د مشترکې همکاري په نتیجه کې به یو ښه تګلاره رامنځته شي. هغه تګلاره به یو واضح پیغام وسلوال مخالفینو ته په عمومي ډول باندې د طالبانو اسلامي تحریک ته په خصوصي ډول باندې ورته ورکړي، او هغوی به د مذاکراتو میز ته دعوت کوي. طالبانو هم په دغه بهیر کې ورګډ دي چې د سولې د خبرو لپاره یوه اډانه جوړېږي، لکه چې حکومت ورګډ دی. له نیکه مرغه تر اوسه پورې د طالبانو د اسلامي تحریک قیادت د غونډو مخالفت نه ده کړی، په یو شکل اشکالو باندې تمایل هم څرګندېږي، او هغه بدلون چې د طالبانو د اسلامي تحریک په قیادت کې رامنځته شوی ده، موږ دې ته امیدوار کوي چې نور د دې وخت را رسېدلی دی چې په افغانستان کې نظامي عملیات پای ته ورسیږي. د پاکستان رول په سوله کې څه ډول دی؟ په تیرو کلونو کې په هغوی نیوکه کېدله چې ګواکې مخلصانه رول یې نه درلوده، ونډه یې نه اخیسته. د پاکستان په حکومت کې هم کافي بدلون راغلی ده، حالات هم کافي بدل شوي دي، نظامي حالات او د سیمې حالات بدل شوي دي، او ورسره 2 غټ بین المللي قوتونه لکه امریکا او چین چې دواړه د پاکستان د حکومت سره په یو شکل په یو بڼه یو بله بڼه باندې همکار هم دي او دوستانه هم دي. نو په یو مشترکه کمیټې کې، په مشترکه غونډه کې به د دغو دواړو هیوادونو اثر دومره وي په پاکستان کې چې دا ځلې د عمل په میدان کې صادقانه همکاري وکوي. یو جنجال چې یادېږي چې د کابل په غونډه کې کومه پرېکړه نهایي وروستۍ پرېکړه ونه شوه، هغه دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ځینو راکړه ورکړو مسله ده، ځینې بیې دي چې پرې کول یې ګران کار دی. داسې څه مو اورېدلي؟ افغانستان او پاکستان ترمنځ په تاریخي ډول باندې متاسفانه موجود دي. ولې؟ د تل لپاره دا ډول مسایل یو قوي قیادت ته ضرورت لري چې د ملت رهبري وکوي او په ډیر اعتماد باندې د خپلو ملي منافعو په چوکاټ کې د پای ټکی ورته کېږدي. ولې ورسره کله کله همداسې پیښیږي، وایي غر که ایثار هم ده خو په سر باندې یې لار ده. کیدای شي د دواړو
چین او امریکا د هیوادونو په مرسته باندې داسې یو منځلارې د اعتماد فضا رامنځته سي، لاره رامنځته سي چې په نتیجه کې افغانستان او پاکستان یو بل سره همکار واوسي او دغه نظامي بحران ته دغه کړکۍ چې ته دفاعي ټکی کېږدي چې هم افغانستان جن متاثر ده هم پاکستان جن متاثر ده. د افغان سولې عالی شورا چارسمبالی مشر عبدالحکیم مجاهد و چې له سید عبدالله نظامي سره یې خبرې کولې. پر همدې موضوع مو ستاسو نظرونه هم پوښتلي وو چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې نظرونه راغلي دي، نو پر فیسبوک باندې چې تاسو نظرونه پرېښي دي رااخلم. ځینې سیلاب مسلم لیکلي که د سولې شرط د اساسي قانون ځنډول وي نو باید وشي، او که په دې سره افغانان له ځان وژنو او چاودنو ژغورل کېږي نو همداسې وشي. محمد ولی زاده وایي چې سوله ناشونې ده او دا خبرې به بریالۍ نشي. احمد یوسفي بیا لیکي چې له قوي پلان سره سوله کیدی شي. په دې اړه که نور معلومات غواړئ ویې ګورئ، ویې لولئ او یا واورئ نو زموږ ویبپاڼه ته ورتلی شئ BBC پښتو ټکی کام یې پته ده. اوس هم یو څو لنډ تازه خبرونه. د چین ولسمشر شي جینګ پن په تهران کې له خپل ایراني سیال سره خبرې کړې دي. دا له یوې لسیزې ډېره موده کې ایران ته د یوه چینایي ولسمشر لومړی سفر دی. یوه اونۍ مخکې د نړیوالو بندیزونو لرې کېدو راهیسې چې د ایران اتومي پروګرام کابو کولو یوه برخه ګڼل کېږي، ښاغلی شي جینګ پن لومړی بهرنی مشر دی چې دغه هیواد ته سفر کوي. باور دی چې د دوی خبرو کې پام تر ډېره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او سوداګریزو اړیکو راغونډ و. کاناډا کې پولیس وایي د ساسکانچوان ولایت مرکزي برخې یوې لرې پرتې سیمه کې دوو ځایونو کې د ډزو پیښې کې 4 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د پیښې سره د تړاو په شک یو کس له یوه ښوونځي بهر چې د پیښې پکې شوي نیول شوی دی. پر خلکو د ډزو پیښې کاناډا کې کمې کیږي چې د وسلو کنټرول پکې د ګاونډۍ امریکا پرتله خورا کلک دی. د واورو یو لوی توپان چې د یوې پیړۍ کې تر ټولو لوی بلل شوی د امریکا ختیځ سمندرغاړې سیمې ځپلې او یو شمېر ایالتونو کې عادي ژوند په ټپه درولی دی. په پلازمینه واشنګټن ډي سي کې لارې کوڅې وروسته له هغه له خلکو تشې وې چې چارواکو یې کورونو کې د پاتې کېدو غوښتنه کړې وه. راپورونه وایي د هوا له حالت سره تړلو پیښو کې لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي او 10 ایالتونو بیړنی حالت اعلان کړی دی. اټکل دی د طوفاني حالت تر سبا یکشنبې پورې دوام وکړي. او یوې نوې څېړنې ښودلې چې ځینې سپینې مرغاوۍ یا هیلۍ د یو شمېر هغو کډوالو مرغانو ترمنځ دي چې د بشري اغېزو له امله یې خپل چلند بدل کړی دی. په دودیز ډول په اروپا کې د سپینې هیلۍ جنوب لور الوتلې چې ژمی د افریقا ځینو برخو افغانستان او پاکستان کې تیر کړي، خو تېرو څو کلونو کې زیاتېدونکی شمېر کم واټن الوځي چې تر ډیره یې مخه خپل ټاټوبي ته نږدې ځایونو کې غورځول شویو خوړو ور اړولې ده. د امریکا ولسمشر مرستیال جو بایدن په استانبول کې دی او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوګان سره یې کتلي دي. ولسمشر اردوګان وویل د سوریې په اړه په خبرو کې د قانوني مخالفې ډلې ته اجازه ورکړې شي. په داسې حال کې چې لویدیځ سوریه کې له جګړې د وتلو او حل لارې په راکتو بوخت دی، د روسیې هوایي بریدونو د سوریې پوځ ته د دې ځواک ورکړی چې د مخالفو جنګیالیو پر وړاندې پرمختګ وکړي. د BBC خبري ډله په لاذقیه کې د سلما ښارګوټي ته ورغلې چې 3 کاله د مخالفانو تر ولکې لاندې وه. د لاذقیه د غرونو پر سر سخته جګړه روانه ده. د سوریې پوځ دلته پرله پسې بریدونه کړي، خو دا روسۍ ملیشې دي چې موږ یې دلته په زغروال ګاډو کې راوستلو او د سلما په نامه د سوریې ښارګوټي ته مو بیایي. د ښار پر دیوالونو د جګړې داغونه له ورایه معلومیږي. دلته ناارامي احساسولی شئ. څو ورځې مخکې پر دغه ځای سخته جګړه تیره شوې. د روسیې د هوایي ځواکونو په مرسته دغه ښار بیرته د سوریې د پوځ لاسته ورغی. د دغه سیمې یو چارواکي راته وویل چې روسیې له دوی سره ډیره مرسته وکړه او د هوایي بریدونو پر مټ یې د ترهګرو وسلې او پوستې له منځه یوړې. خو دا یوازې د روسیې هوایي ځواک نه دی چې د سوریې د ولسمشر ملاتړ کوي. دا په مدیترانې سمندرګي کې د روسیې جنگي بیړۍ دي.
موږ ته اجازه راکړل شوه چې د سوریې پر ساحل د روسیې دغې پوځي بیړۍ ته وردننه شو. دوی راته بېلابېل توغندي راښکاره کړل، لکه 100 ملي متره د توپ ویشتونکی او تر دغو پوښونو شاته هغه توغندي چې اوبتل پرې ویشتل کیږي. د بیړۍ مشر وایي چې دلته په سمندر کې دوی له ډیرو احتمالي ګواښونو سره مخ دي. دی وایي ترهګر په چټکو کښتیو کې راځي، نو موږ باید د ټولو روسي بیړیو ساتنه وکړو. دلته د روسیې د هوایي او سمندري ځواک شتون په دې معنا ده چې دغه هیواد د نړۍ په کچه ځان یو ستر ځواک بولي. لویدیځ ته د مسکو پیغام ښکاره دی او هغه دا چې ښایي خوښ مو نه یو، خو که د سوریې د کړکېچ لپاره د حل لاره لټوئ نو موږ له نظره نشئ غورځولی. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې څه د پاسه 500 ځوانان له بلژیکه، سوریې او عراق ته تللي دي. ډېر یې وژل شوي، خو تر شا یې داسې کورنۍ هم پرېښي چې تل یې د دوی د سفر مخنیوي هڅه کوله. BBC د بروکسل مولمبیک کې له دغو کورنیو سره کتلي چې اوس پکې د اورپکو د میندو د ملاتړ لپاره یوه ځانګړې ډله جوړه شوې ده. انس او عبدالملک د بلجیم 2 ځوان وګړي د یو جهادي ګروپ لپاره جګړه کې ووژل شول. انس د امریکا په هوایي برید کې ومړ او عبدالملک بیا ځانمرګی برید وکړ. خو درد یوازې د سوریې او عراق د خلکو نه و، خپلې کورنۍ هم تر شا پرېښودې چې د دوی د مرګ خبر یې له خواله رسانیو واورید. You receive a short message, only 5 lines. یو لنډ پیغام ترلاسه کوئ، درته وایي ته یې مور یې؟ هو زه یې مور یم، زوی دې په برید کې وژل سوی، ته باید پرې وویاړې. You must be proud of your son. خو جرالین وایي د زوی په کړنو یې نه ویاړي، وایي لیده یې چې سخت ریزه کیږي. ادعا کوي چې پولیسو ته یې هم خبر ورکړی و. We do something that is not easy for parents. We go to the police. داسې څه مو وکړه چې د مور او پلار لپاره اسانه نه دي. پولیسو ته ولاړو او ځینې ومو غوښتل چې هغه بندي کړي. پولیسو وویل نه غواړي داسې څه وکړي. موږ وویل باید همداسې وکړو ځکه باوري یو چې سوریې ته ځي نو باید مخه یې ونیسو. Because we are sure that he will go to Syria and we must stop him. خو داسې ونه شول. انس یو کال د داعش لپاره وجنګید، تر هغه چې مړ شو. دی یوازې نه و. داسې ځوانان دومره ډیر دي چې اوس د جهادیانو د میندو د ملاتړ لپاره یو خاص ګروپ جوړ شوی. دوی به د نجات او ادریس په څیر خلکو سره مرسته کوي. د دوی زوی عبدالملک د 2015 کال نومبر کې حدیثه ښار کې ځانمرګی برید وکړ. دا چې هغه څه ډول مړ شو روښانه ده، خو مور او پلار یې وایي قبلول یې ورته ګران دي. أنا أول مرة لما راح ابني بديت أعرف کله چې مې زوی سوریې ته لاړ نو زه پوه شوم چې نړۍ کې څه تېرېږي. جهادیانو د ټویټر له لارې راته وویل چې زوی مې مړ شوی. مغزو خو مې ومنله، خو زړه مې وایي چې هغه لا ژوندی دی. تاوتریخوالی او تشدد د نړۍ په لر او بر کې درد او کړاوونه خپروي، خو د زیانونو او تاوانونو بڼې یې بېلې دي. نړۍ د وخت خپرونه ګورئ. له لږ دمې وروسته د لوبو خبرونه او کلیک هم درته لرو، نو راسره اوسئ. بیا هم ستړي مشئ. لندن کې د BBC پښتو نړۍ د وخت خپرونه ګورئ. د نن د سر خبرونه مو په قطر کې د افغان سولې او له جګړې د وتلو پر لارو چارو خبرې او سلا مشورې. پلازمینه دوحه کې د طالبانو، افغان حکومت، افغان ولسي جرګې او مدني ټولنو فعالانو استازي پکې راغونډ شوي دي. او په سوریه کې د روسیې هوایي بریدونو د سوریې پوځ ته د دې ځواک ورکړی چې د مخالفو جنګیالیو پر وړاندې پرمختګ وکړي. د جنوبي افریقا راینوګان یا یو ښکریز ژوي په زیاتېدونکي ډول د ښکاریانو له لوري له خطر سره مخامخ دي چې ختیځ اسیا کې د ښکرو پیروپلور غواړوی مهم لامل دی. په 2007 کال کې جنوبي افریقا کې شاوخوا 14 راینوګان وژل شوي وو، خو تیر کال دا شمیر په تیزۍ لوړ شوی او نږدې 1200 ته ختلی و. اوس د راینوګانو یو روزونکی له یوې ناندرییزې تګلارې سره رامخکې شوی چې ښکر یې پخپله ترې پرې کوي او بیا یې پلوري، خو چاپېریال ساتونکي له دې نظریې سره خوښ نه ښکاري. په راینا پسې دي
د وژلو نه بلکې د ژغورلو په نیت. په غش یې ولې نشه یې کړې او پر مځکه یې راپرې باسي. غواړي دغه ارزښتمن ښکار یې ځینې عرق ځکه ښکاریان یې وژني او ښکارونه یې غلا کوي. د ورک کېدو ویره یې پیدا سوې ده. ظلم ښکاري خو درد نه لري. ښکارونه یې بیرته راشنه کیږي. اوس یې په جنوبي افریقا کې پر خرڅلاو بندیز لرې سوی دی. غوښتنه یې شاید دلته دومره نه وي خو د نړۍ په کچه یې د سوداګرۍ لومړی ګام دی. د بازار غوښتنه موږ په مړو شویو راینو پوره کوو خو موږ کولی شو همدا غوښتنه په ژوندیو برابره کړو. تاسو ځان ته سوداګر وایاست که د څارویو ساتونکي؟ دا چې ما دلته 250 راینو روزلي دي نو اوس زه یو ساتونکی شوم که نه د دې پوښتنې ځواب باید تاسو خپله ووایاست. خو منتقدین ویره لري چې په جنوبي افریقا کې د بندیز په لرې کولو سره به د دې څارویو غیر قانوني ښکار له منځه ولاړ نه سي. هیڅ کوم داسې وړاندیز نه دی رامخې ته شوی چې د قانوني سوداګرۍ په هکله دی وي او دا چې څنګه به څارل کیږي. څرنګه به وکولی شو د قانوني ښکارونو خرڅلاو په غیر قانوني بازار کې بند کړو. یو پلو ښکارونه وزنیږي او استول کیږي خو بلې خواته یې لوی بحث تود کړی دی. د خبرونې د سر موضوع مو په قطر کې د افغان سولې پر سر سلا مشورو غونډه ده. نو پر دې افغان سولې د خبرو اترو ترڅنګ نور ګڼ شمېر ریپورټونه، نړیوال، کورني او سپورټي خبرونه د BBC پښتو په ماښامنۍ راډیویي خپرونه کې له ابراهیم امیري سره اورېدلی شئ. د افغانستان پر وخت د ماښام پر 6:30 بلکې 9 بجو د BBC پښتو خپرونه پیلیږي. نو اورېدلې مه هېروئ. د BBC نړۍ دا وخت خبرونه ګورئ. دلته یو څو لنډ خبرونه ګورو چې کریمې نعیمي راغونډ کړي دي. د جاپان په یو ښار کې د نانځوکو یو نندارتون جوړ شوی. ځینې یې 40 کاله مخکې جوړ شوي. دې نانځوکو ته د نجونو د ښه روغتیا د سمبول په سترګه کتل کیږي. په نیوزیلند کې یو ناوې او زوم دغه نڅا ته حیرانه پاتې شول. د هاکه په نامه دغه نڅا د زوم ملګرو وړاندې کړه چې ناوې یې وژړوله. د واشنګټن د واورې څپې ولسمشر اوباما یې وشوایوه او د ده موټر هم د ګڼې ګوڼې له امله پښه نیولی سو. په دې څپه کې تر اوسه 900 موټرونه ټکر شوي او په سلګونه الوتنې ځنډېدلې دي. اوس هم د لوبو او سپورټ ځینې خبرونه راخلو چې پیل پر فوټبال کوو. د انګلستان پریمیر لیګ سیالیو کې نن 8 لوبې کیږي چې یوه لوبه یې همدا اوس روانه ده. د یورګن کلوپ لوبډله لیورپول نرویچ سیټي ته ورغلی چې په کارو روډ لوبغالي کې اوس لوبه روانه ده. د نن وروسته مهمو لوبو کې بیا مانچسټر یونایټډ د ساوثهامپټن، ویسټ هام بیا د مان سیټي او د دوهم ځای لیسټر د سټوک سیټي په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. بیا هم له فوټبال سره تمیږو. د اروپا فوټبال تنظیمونکې ادارې په ډاګه کړې چې د ګول کرښې ټکنالوژي په فرانسه کې د سږني اوړي اروپا فوټبال اتلولیو او د اروپا اتلانو لیګ راتلونکي موسم سیالیو پر مهال کارول کیږي. باور دی چې د اروپا لیګونو له لوري د بریالیو تجربو او پر دې سربیره د تیرو اتلولیو پر مهال په ناسم ډول د ګولونو نه منل د دې پریکړې تر شا یو لامل وي. په کرکټ کې بیا افغان تنکیو ځوانانو د 19 کلونو نه ټیټو راتلونکي نړیوال جام لپاره د چمتووالي په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه له آیرلند نه وګټله. بل پلو هند د استرالیا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو وروستۍ لوبه په 6 لوبغاړو وګټله. استرالیا لومړی توپوهنه وکړه او په ټاکلو 50 اورونو کې 313 منډې وکړې. هند بیا دغه هدف په وروستي اوور کې ترلاسه کړ. د استرالیا په توپوهونکو کې یو وار بیا ډیوډ وارنر سلیزه وکړه او د هند له لوري بیا منیش پانډي 104 منډې وکړې. استرالیا له وړاندې د یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ ګټلې وه.
او په ټینس کې بیا د استرالیا په پرانیستو سیالیو کې نن ځینو مخکښو لوبغاړو لوبې وکړې. د نړۍ دویمه شمېره لوبغاړي بریتانوي انډي مری خپل سیال جاو سوسا په 4 لوبو کې 3-1 ماته ورکړه او په اسانۍ د دغه لوبو 4م پړاو ته ووت. د 2014 کال اتال سټان وارینکا بیا لوکاس روسل ته 3-0 ماتې ورکړه. ګوګل پلان لري د برېټانیا شاهي ماڼۍ بکینګم پالیس 7 خونو ته د 3 بودیزې ټکنالوژۍ په مټ تمثیلي ننداره برابره کړي. په امریکا کې د سفر لپاره ځیرک ماشینونه څه ډول کارول کیږي او ډرون به څنګه نیول کیږي؟ د امریکا میشیګن ټکنالوژۍ پوهنتون یې ورته یو بل ډرون جوړ کړی. دا او د ټکنالوژۍ له ډګره تازه خبرونه له میرویس میاخیل سره د دې اونۍ کلیک کې ګورو. د برتانیا ملکې د لندن ماڼۍ چې بکینګم پیلس نومیږي د نړۍ یوه له وتلو ودانیو ده، خو تر اوسه ډېرو لږو کسانو له نږدې لیدلې ده. اوس ګوګل د برتانیا شاهي کورنۍ سره لاس یو کړی چې د دې ودانۍ 7 خونو ته 3 بودیز خیالي ننداره برابره کړي چې د ملکې د کور داخلي خونې پکې ښکاره کړي. په دې سره به خلک وکولی شي چې د زیرکو ټلیفونونو او ځانګړو اپونو له لارې دا خونې وویني، خو د اوس لپاره دا چاره په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره کارول کیږي. د چین بلاګ لیکلو وتلې ویبپاڼې سینا ویبو اعلان وکړ چې د 140 تورو لیکلو اندازه یې وغځوله او د دې میاشتې په پای کې به پخواني کاروونکي اوږدې لیکنې وکړای شي. دا ډول اسانتیا به د فبرورۍ میاشتې تر پایه نورو کاروونکو ته هم برابرې شي. مخالفه ویبپاڼه یې ټویټر ده او هغوی هم په دې فکر کوي چې د لیکنې اندازه له 140 تورو ډیره کړي. په متحده ایالاتونو کې د بی بی سی کلیک خپرونې ته اجازه ورکړل شوه چې د سفر لپاره جوړ شوي نوي ماشینونه وګوري. دا ماشینونه هایپر لوپ نومیږي او ښایي په راتلونکي کې مسافر له یوه ځایه تر بله د غږ په څیر په چټک سرعت کې ورسوي. د تونل په څیر جوړښت لري او د ناست لپاره چوکۍ هم لري. کار یې اوس پیل شوی، خو که دا پلان بریالی شي نو ډیر ژر به د نویدا په دښته کې وازمویل شي. او بیا هم په امریکا کې تمیږو. د میشیګن ټکنالوژۍ پوهنتون ساینس پوهانو د ډرون نیولو لپاره یو اله نندارې ته وړاندې کړه. دا اله په راتلونکي کې به د هغو ناقانونو ډرون الوتکو نیولو لپاره وکارول شي چې خوندي سیمو ته راننوځي. دا اله په خپله هم ډرون الوتکه ده او د پیلوټ لخوا به په ریموټ چلول کیږي. کله چې وغواړي بل ډرون ونیسي نو یو لوی جال به پرې اچوي چې فعالیت یې شنډ کړي. او د خپرونې پای شیبو کې راځي اروپا په ځینو غرونو کې پر واوره د ښویېدو ځینې زړه وړونکي انځورونه وګورو. د په پرینس غرونو کې زړه ور لوبغاړي د واورې پر دړو راښویېږي. دې ډول لوبې ته آزاده ښویېدا وایي. لکه چې ورته ګورئ نو دا د هغو کسانو لپاره لوبه نه ده چې په زړه کمزوري وي یا ډارېږي. د لوړو څوکو راښویېږي او د غرونو تیرې تیږې هم په مخه ورځي او هغه هم په دومره چټکۍ چې دوی ځغلي. جالبه خبره دا ده چې په دې واورې ښویېدو کې کوم کس نه دی ژوبل شوی. د خبري خپرونه همدلته پای ته رسېږي. نو تاسو چې هر چیرې وئ ښه وخت درته غواړو. نو الله مو مل شه. ښه شپه.